वासिफा वासिफा दुकान में وسوځېد کاروبار مې تباه برباد شو वासिफा दुकान خو څه کې بره پسې قرضداري راغلي دي د ور مخې ته بې عزته کېږي یو 2 لکه روپۍ راصرف کړه راکړه ډېر ژر به یې تا ته زه واپس کړم خو واصفه په دې ټیم کې راسره لږ غونډه کې امداد وکړه ورور دادا 2 لکه روپۍ خو ډېرې زیاتې دي او دومره غټ امداد زه ستا سره په دې ټایم کې نشم کولی لکه واصفه تا باندې خو زما زړه خېږي او ته خو زما کشر ورور یې بې عزته کېږم په دې ټیم کې د مخکې ورځې کې ستا نه خو دې خیال کړي ما 5 لک روپۍ قرض اخیستی وي نو په میاشت کې مې دننه تا ته واپس کړی وي اوس خو دنه لږې روپۍ غواړم 2 لکه روپۍ دي واصفه دا راله راکړه بې عزته کېږم ورور دادا په یوه کې در ما ځکه 5 لکه روپۍ درکولې چې ما په تاسو باندې ځای لیدو او ما ته پته وه چې دا به دې ما ته راواپس کړي او اوس تر باندې زه ځای نه لیدمه نو زه تاسو له 2 لکه روپۍ نشم درکولی په ما باندې ځای نشته خو یو مشوره به له درکړمه چې دا فور خو دی دا په ما باندې راخرڅ کړې نو خپل قرضونه به پکې هم ختم کړې او ځان له پسې روزګار هم کولی وکړې واصفه ته څنګه زما ورور یې کشه زما ستا دا څنګه یوه وینه ده په دې ټایم کې واصفه ما ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر په سخته کې ما نو چې ته نن زما امداد ونه کړې نو په کم ټایم کې به ته زما امداد کړې واصفه چونکې زه اوس په دې ټایم کې بې عزته کېږم بس داسې چل دی چې زما دا کور واخله دا به ته زما نه په 100 روپۍ باندې واخلې او بس ما له پیسې راکړه چې زه به د قرضداري رخصت کړم ورور دادا ستاسو دا کور خو د ډېرو روپو دی او اوس د مارکیټ ریټ هم ډېر زیات راغورځېدل دی نو ستاسو دا کور د 30 لک روپو دی خو زه به یې ناخرني په 20 لک روپۍ باندې وایم او په دې وخت کې 20 لک روپۍ نغدې را پیدا کول ډېر ګران کار دی واصفه په دې ټایم کې زه ډېر مجبور یم قرضداري راته ولاړ ډېر په سخته کې یم خو چې ته زما د دې کور څه قیمت لګې که نه ویې لګوه خو اوس ما له پیسې راکړه صحیح ده ځه دا 1 لک روپۍ وسواله او دا نورې نه دی دا د اکاونټ د ټرانسفر کومه صحیح ده صحیح ده یا ښځې ما له ټول کلی ګوټ په ګوټ باندې وکوزو خپل خپلوان یاران دوستان ټول خلک مې وکوتو خو ما له چا 2 لکه روپۍ قرض رانه کړ اخره کې مې داسې چل وکړو خپل سکرور مې نه دی واصف په هغه پسې لاړم ما ته په اخره کې هغه مې انکار وکړو یا ښځې په موږ باندې خو دا چړک ته الله د طرفه راغلی دی کاروبار زموږ وسوځېدی ښځې زما سره بل څه لار نه وه ما داسې چل وکړو چې د خپل کور مې خرڅ کړو په 20 لکه روپۍ باندې نو د قرضدارو له به د روپۍ هم ورکړو او ځان له پسې روزګار هم روان کړو وسړیه دا تاسې چلو کو دا کور خرڅ کو دا خو زموږ ترې بچو یوه جاله وه او هغه جال هم تا ورانه کړه دا ستا لا څنګه رور دی چې په سخت وخت کې د خپل ورور ته مجبورۍ نه غلطه پیدا کړي او ستا نه دا کور هم واخیستو چې موږ یې 2 لکه روپۍ راکړې وې زموږ به ښه پوره ګزاره شوې وه زه خو په دې کور کې یو منټ هم نه ایسارېږم یا به دا کور واپس کړې او یا دلته زه ځم ځکه چې موږ به اوس په پردو کوټو او یا به کوارټرو کې پاتې کېږو زه دا نشم برداشت کولی یا دا کور واپس کړه او یا دلته زه ځم ښځې لږ حوصله وکړه دا په موږ باندې ډېر سخت ټایم الله پاک به دې سخت ټایم هم تېر کړي بس ټیک دی دا 1 لک روپۍ لاندې راکړلي او نور یې د اکاونټ ته راوړم نو بس یې به ښځې لږ په حوصله شه الله به خیر کړي بس د 1 لک روپۍ ته واپس کوم او دا کور ته یې واپس کوم ښځې بس کښېنه السلام علیکم واصفه وعلیکم سلام ورور دادا ښې برابر یې که نه زما په خیال قرضدار دې رخصت کړو واصفه قرضداري خو ځان له یوه خبره ده خو یاره په تا باندې چې ما دا کور درخواست کړلی نو مړه ټبر مې خفه ده او هغه وایي چې د دې ماشومانو غریبانو سره به څه چل کوې کوم ځای به په پردو کوټو باندې ګرځې نو هغه خفه ده هغه اوس وایي چې یاره څوک ورته دا کور واپس کړی نه نو لکه زه به د کور ته راځم نه د پلار کره ځم
واسفه تم زما کشر ورور دی زما په کور رانیږي نو داسې چل دی چې ما 10 لک روپۍ راولیدله واپسه نو 10 لک روپۍ ته واپس والا او زه چې دی زه د کور نه خرڅوم صحیح ده واسفه څه کور واپس کې ولې دا مولی کې پر دی چې خوښ دې نه دوکاندار نه واپس وسی دا تا جبه کړله چې زه به دا کور واپس نه لمه او اوس ته راځې چې کور واپس کا نه 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 زه خو کور په 1000 کاله کې نه واپس کوم او د ښځې دله د ښځې نه یېرېږې ته د ښځې په خولې باندې اوس دا کور واپس کې او د پښتون یوه خبره دا کور زه اوس په 2000 کاله کې نه واپس کوم خو ته به ما ووژنې مو واسفه لکه واسفه ته زما څنګه کشر ورور یې زما ستا خو یو وینه ده دا واړه د ګلونو په شان ماشومان دي نو چې زه دا کور خرڅ کړم نو دوی به بیا چېرته ګرځي واسفه دا خو ستا هم بېعزتي ده خو د خدای دپاره شه په ننواتې کې دا ماشومان ګلونو ماشومان مې پسې راوستي دي د دوی خاطر وکړه خو د خدای دپاره شه دا کور واپس که صحیح ده ځه چې ته د خپلې ژبې نه وتښتېدې نو زه به دا کور تا ته واپس کړم خو په یو شرط چې ته وبسې ماله 5 لک روپۍ ستومانتیا راکړې دا د هغې نه به زه تا ته واپس کوم او د نن نه پس نه به زه په تا درځم او نه په ما راځې بس خبره ختمه شوه کتونکو که چېرته هم ستاسو پر ورور باندې داسې حادثه راشي نو مهرباني کوئ د مجبورۍ په ټایم کې دغه د مجبورۍ پیدا مه اوچتوئ او تاسو هغه سپورټ کوئ که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زیات نه زیات شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ د الله په امان